تازه خو د افغانانو لپاره بد خبر د افغانستان د روغتیايي سکتور سقوط. سور صلیب ویلي د بودیجې لږوالي له کبله افغانستان کې د 25 روغتیايي مرکزونو ملاتړ دروي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي د بودیجې د کمي له امله په افغانستان کې د 25 روغتونونو له روغتیايي مرکزونو ملاتړ د دې میاشتې تر پایه دروي. د سره صلیب یو چارواکي ویلي د اوږدې مودې لپاره د مالی سرچینو د نشتوالي له کبله نشي کولی په افغانستان کې د دغو روغتونونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سره صلیب هغه مهال د افغانستان د دغو مهمو روغتونونو ملاتړ ته اوږه ورکړه چې دغه هیواد کې اقتصادي ناورین ټول بنسټونه وځپل او د نړیوالو مرستو له لږوالي سره د افغانستان روغتیايي سیستم له لړزان حالات سره مخامخ شو. د افغانستان د روغتیايي اډانې لپاره په ناوړه اقتصادي حالت کې ښایي یو لړزونکی خبر وي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایي د روانې اګست تر پایه د 25 روغتونونو مالي ملاتړ دروي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان دیوګو اکانترا وایي له دولتي وزارتونو او نادولتي مرستندویه ټولنو سره په سلا مشوره د اوږدمهاله بنسټي ملاتړ په لټه خپلو هڅو ته دوام ورکوو. سره صلیب ویلي دا حالت له هغه وروسته رامخې ته شو چې په نړیواله کچه سور صلیب د بودیجې له کمي سره مخ شو. 3 اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلو چې د سره صلیب کمیټه هیواد کې له یو شمېر روغتونونو سره مالي ملاتړ دروي.